و چې کوم دی دا خپل کویری چې ده اوس به کوم کویریز ما یوز کړه دا کمنټ کوم صحیح ده او یو بل کویری سٹارټ کوم د سره لپاره یوز کوم دا سلیکټ لپاره یوز کوم صحیح نو مای سیکوال صحیح ده کویری سلیکټ کویری هم ډېر ایزي ده صحیح ده select state from table name सही है settings ठीक छो अदे मतलब दा शो कना چې په settings table کې چې सो نه هم روغاني وندې select کړ static मतलब سره وندې روغاني select ठीक छो کبه په دې باندې موږ کنډیشن لګاو بیا موږ څه وای where ठीक छो خو where به موږ سره په یوز کوو چې کله موږ کنډیشن پکاره ठीक छो where کلاس به موږ یوز کوو وز دا موږ لسکه ټول به سلیکټ ټیک شو دا به سکه وز دا سره دا سکه ریټرنینګ کې سکه ډیټا راوړي نو دا مای سیکوال کویری چې د دې چې کوم دی موږ سره ریټرن ټیګ مشته ټیک ده موږ سره ریټرن ټیګ دی چې دا موږ کله په دې باندې موږ سیکویری اپلای کوو چې موږ سره سلیکټ سټیټ فرام سیټینګ ټیک ده نو دې به موږ سره سکه دې به موږ سره بیا د دې هغه ریزلټ ریټرن کوي ټیک شو په دې څنګه موږ سره یو ډیټا په پیژنه کې ډیټا ټیک شو و زما سره کوم دی اظهار نوم چې شو کنه دا ډیټا ده ٹھیک ہے و زمو سره سیټ اپ ډیټا د موږ سره ډیټا سیټ وایي صحیح ده ډیټا او سیټ نو دې به سره سکی یا به یو ډیټا سیټ به دې موږ ریټرن کی ٹھیک شو هغه کې به یو رو یا به ونه زیاتې روغای ٹھیک شو دې موږ لاره چل کړه هغه به څه سٹور کوم ویریبل سٹور کوم also in data setting نو صحیح ده فاجکل تاسو insertion او دا queries کوي نو هم په دې ټیم کې دا ټیم کو صرف ټول کې کیږي چې کله ایگزیکیوټ شي نه که تاسو هغه یوز کول غواړئ چې تاسو چې insertion وشو کنه چې دا چې کول غواړئ بیا دا ایک مای سیکوال query ٹھیک ہے بس ټرو ریټرن کوو مطلب څه دی چې ایگزیکیوټ شي ټھیک ہے په فلحال په سلیکټ کوي کې د سر سره ریزلټ راولي سونو روغاني چې سلیکټ کړي سلیکټ فرام سیټینګز دی بده کې راغله وځو غواړم کنه کله زموږ سره یو ټیبل ریټرن شو یو ډیټا سیټ ریټرن شو ټیک ہے ډیټا سیټ اصل کې کوم دی د یو ټیبل یا د یو تاسو شاته چلاړئ د یو ټیبل یا د یو نه زیات ټیبل سي کمبینیشن کې وایي صحیح او فلحال تاسو دونه نوٹ کړئ چې زموږ سره په ټیبل کې څومره روغاني دا یو سیټ جوړ کړئ چې د کویری بیس چې څومره روغاني سره کې دي چې غونډه راشي دا یو سره یو سیټ جوړ اوس دا روغاني دی دی روغاني موږ څه کوو سپیسیفیک ډیټا سلیکټ کوو اوس چې سپوز دا نصیب رحمان هغه ټیکسټ جو صحیح ده اظهار هغه ټیکسټ چې دا سلیکټ کوم دا کالم نه نومو سیټینګ دا د سلیکټ کوم نو دا نه مخکې وځو په دې باندې کوم اپریشن کوم صحیح ده MySQL fetch SR ٹھیک ہے دا فنکشن څه کار کوي دی موږ لږه چل کوي کنه چې اوس موږ اصل کې سیل کوو د ډیټابیس ډیټا سیټ نه ډیټا راوباسو کنه دې ته موږ پیچینګ وایي پیچینګ موږ څه وایي چې کله کارګر چې کوم دی هغه د ورشه د اوبر سره مرتبان یا هر څه چې یا د منګینه اوبر وګسي کنه او یا چې کوم موږ چې کله د سکو د سوپ جوس کو پایپ کې سکو کنه دې ته موږ پیچینګ وایي ٹھیک ہے نو چې کله موږ دا ډیټا فیچ کوو ټیک ده دا لپاره مختلف فنکشن دي چې یو فنکشن به چې MySQL fetch SR ٹھیک ده او دا SR چې دی د سره ورشن کې اسوسییټ د بار دی نو دا چې کوم دا ډیټا ریټرن چې دی هغه د څه جوړ کړي دا فنکشن دی و دي اسوسییټیو ارے جوړ کړي صحیح ده او اسوسییټیو ارے څه دي ډیټا کو صحیح تو واچم ډیټا بازو د کنیکشن منشن کوم او کنه منشن کوم ٹھیک شو او پای منشن کې کنه نو خبر صحیح ده او د کنیکشن باندې کې باندې واضح کړی ٹھیک ده سو سویل کنیکشن کوم دی کوم ریسنټلی یوز شوی په دې دغه کې هغه به کوم دی یوز کیږي ها دی وسیل کې موږ د دې نه به اسوسییټ ارے جوړ کړو ٹھیک شو دې موږ ریټرنینګ کې کنه اسوسییټ ارے جوړ دا به کوئی ویریبل سٹور کړی را دے روٹ ویریبل تماسو ویرو ٹھیک شو ساری دې چې کوم دغه ریټرن کې د دې نمبر چې کوم دې دیم له یو ورو راو ٹھیک شو